سلامونه هونیکې هیله مند یم چې جوړ خو روغ یاست. دغه ورځ کې لنډغر بیا پاکستان ته لیکې شوروي. هره ورځ کې د پاکستان دروازو ته راغلي دي. د پاکستان په سفارتو کې ولاړ دي تر څو د پاکستان د سفیرانو سره وویني. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې لنډغر بیا څه امید لري. آیا دوی دا فکر کوي چې بیا به افغانستان ته راځي او بیا به حکومت دوی ته پر لاس راځي که نه دوی فقط یو څو خپل وخت ضایع کوي. زه پر موضوع باندې خبرې کوم تر اضافي خبرې تېرېږو. لکه څنګه چې ما تاسو ته په تېرو ویډیوګانو کې ویلو چې غربي هېوادونه کوښښ کوي چې دا کومه جګړه چې د اوکراین ده هغه جګړه ودروي او کومه جګړه چې په منځني ختیځ کې ده هغه هم ودروي او بل ته جګړه راوړي افغانستان ته راوړي ځکه چې افغانستان کې دا جګړه که دوامداره واوسي نو نور هېوادونه به خپل حالت برته سم کړي او دوی خپل تجارتي سیستمونه به مخته یوسي. که د افغانستان څخه دا جګړه ووځي نو ټولې نړۍ اقتصادي او سیاسي حالت به ګډوډ واوسي. د همدغه خاطر باندې اوس غربي هېوادونه برته پاکستان هجر پوسټ امر کړی دی چې تاسو د دغه جګړې بندوبست وکړئ تر څو برته دا جګړه افغانستان ته انتقال سي او خپل افغانان خپل په منځو کې هلته په افغانستان کې ورسره اخو ډب باندې هخته اوسي چې چینایان هم خپل پیسې خپل قدرت هلته استعمال کړي، امریکا هم خپل قدرت استعمال کړي، روسیه هم خپل قدرت استعمال کړي، اروپا هم خپل قدرت استعمال کړي، بیا هماغه خو نړۍ جګړې اوسي په افغانستان کې، بیا هغه وحشت اوسي، بیا هغه دهشت اوسي. دا حالت پدې نو په دا خاطر باندې دغه ورځ کې که تاسو د امریکا د پاکستان د کومې جګړې چې په افغانستان باندې یو یرغل شوی دی دغه یرغل ته همدغه غداره او همدغه اشرار او جاهل خلک چې دي یو د حق لاره وبلي او وایي چې پاکستان حقداره دی چې په افغانستان باندې حمله وکړي او اوسني حاکمان وي او په افغانستان کې د افغان ماشومان باندې بمبارونه وکړي، افغانان شهیدان کړي. دا ځکه شهیدان کړي تر څو دغه یو حجره او شراچونکې ډله برته افغانستان ته راسي، په افغانستان کې بیا کورنۍ جګړې شروع سي، په افغانستان کې بیا بدبختي شروع سي. د همدې امله دغه ټوله د پاکستان سفارتو په مخ باندې ولاړ دي. کله پاکستان ته راسي په مټ پټه باندې او پاکستان بیا نوي فرمانونه ورکړي او برته ولاړ شي. دا ټوله بدبختیانې همدغه جوړ کړي دي په دې امید چې برته دا جګړه افغانستان ته راوړي. په دویم برخه کې زه تاسو ته وایم دا کومه ټیک ټاکي فعالیتونه چې اوس د افغانستان د تفریقي دپاره دوی شروع کړي دي دا ټول د مسعود نجس د کورنۍ همدغه فعالیتونه شروع کړي دي. که تاسو په ټیک ټاک کې وګورئ، که تاسو په نور مطبوعاتي برخو کې دغه سوشل ټولنیزو پاڼو کې وګورئ، په دغه ټولو کې یوازینۍ نجس او شراندازه کورنۍ چې د هغه د مسعود کورنۍ ده. که هغه حتی محمد نور دی، مثلا اسماعیل خان دی، که قانوني دی، دوی خپل قدرت طلبي لري، مګر دومره نفاق اچوونکې شریره او بدبخت کورنۍ چې د مسعود کورنۍ ده دا یعنی په افغانستان کې بله داسې نجس کورنۍ به نه اوسي لکه دا کورنۍ چې دا ټیک ټاک کې چې څه وحشتونه اچولي. په ټولنیز په فیسبوک کې وګورو، په ټویټرو کې وګورو، که په یوټیوب کې وګورو، په هر ځای کې چې وګورئ هر ورځ د دوی یو میډیایي برخه ده د افغانستان په ضد باندې ویډیوګانې جوړوي، د افغانستان د قومونو په ضد باندې ویډیوګانې جوړوي، د افغانستان د تفریقې دپاره دوی کار کوي. یوازینی امید همدغه دی چې دغه نجس کورنۍ بیا راسي افغانستان ته او بیا دوی خپل قدرت ترلاسه کړي. په بله موضوع کې زه یو خبره تاسو ته کوم. په جمهوریت وخت کې د بنیاد مسعود په نامه باندې یو دفتر دوی جوړ کړی، په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې دوی دفترونه جوړ کړي وو او د هغه دفترونو څخه وګوره د افغانستان د هر ولایت د هر ادارې څخه معلومات ټولوله او دا بیا راوړه د نړۍ په هر استخباراتي ادارې خرڅوله. یعنې دا یو دومره داسې کورنۍ ده چې زه تاسو ته وایم چې دا رقم کورنۍ به د افغانستان په تاریخ کې نه وه او نه به هم راسي چې هغه حتی د تاجک شریف قوم یې بدبخته کړی دی، که هغه نور قومونه اوسي د ټولو قومونو په منځ کې نفاق اچول، تفریقه اچول، دا یوازې همدغه نجس کورنۍ ده چې دغه حالت یې مخته اچولی دی. اوس په دا ورځ کې پاکستان وګوره، پاکستان دا جګړه برته شروع کړې ده. دا جګړه په همدغه باندې وګوره دا جګړه تاسو داسې اسانه جګړه مه بلئ او دا جګړه د صحیح ده پر موږ باندې یرغل شوی دی او موږ باید جواب ورکړو، مګر دا جګړه دوامداره کېږي. دا بدمرغه جګړه ده. د دې مخنیوی که روسیه او چین ژر تر ژره وکړلو او انشاءالله چې دا جګړه مخنیوی هم روسیه او چین کوي او که دا حالت دوام پیدا کړلو دا جګړه برته افغانستان ته راځي او افغانستان کې کورنۍ جګړې شروع کېږي. دا د افغانستان اقتصادي حالات، سیاسي حالات، مذهبي حالات، د هر حالت چې وګورئ دا زموږ دپاره د تباهي لامل کېږي او اوس هم همدغه شریر ډلې چې دي
دوی په پاکستان کې خپل ګروپونه جوړ کړي دي، په ایران کې خپل ګروپونه جوړ کړي دي. په دې امید ناست دی چې بیا افغانستان کې کورنۍ جګړې شروع سي او دا کورنۍ جګړې شروع سي، بیا به د دوی ایشونو وشي، بیا به د دوی وزارتونه وسي، بیا به د دوی ولایتونه وسي، بیا به د دوی امپراتوریانو وسي، بیا به د دوی وحشتونه وسي، بیا به د دوی دهشتونه وسي. دغه ټولې بدبختیانې چې دوی فقط د همدغه دپاره کوي چې دوی خپل د ماښام ډوډۍ پیدا کړي او خپل زورواکي ورسوي. ګوره زه د طالب په حکومت باندې خوشحاله نه یم چې طالب حکومت، مګر زه هم په دې باندې هم خوشحاله نه یم چې بیا دې په افغانستان کې کورنۍ جګړې شروع سي، بیا دې په افغانستان کې اخ و ډب شروع سي. زه په دې باندې امیدوار یم چې په افغانستان کې د یو باثباته د لویې جرګې د ادرسه یو حکومت راسي، یو ټاکنې دې وسي، د افغانستان د ښځو او د نجونو حقوق دې ورکول سي، هلته مکتبونه دې فعال سي، هلته د پوهنتونونه فعال سي، هلته د ټکنالوژي شروع سي، هلته د نړۍ پرمختګونه شروع سي، هلته د آسیا په سطح باندې زموږ راکړه ورکړه شروع سي، زموږ حکومت په ټول نړۍ کې په رسمیت وپېژندل سي، زموږ سفارتونه خلاص سي او زموږ راکړه ورکړه د ټول نړۍ سره شروع سي. زه داسې یو باعزته باوقاره او داسې یو حکومت غواړم. داسې حکومت زه نه غواړم چې دا د تاجک قوم حصه وسي، دا د پښتون قوم حصه وسي، دا د هزارو حصه وسي، دا د ازبک حصه وسي، دا د بلوچ حصه وسي، دا د نورستاني حصه وسي، دا د فلاني حصه وسي. دا ډول حکومت چې د افغانستان په تباهي لامل کیږي، دا د افغانستان بدبختي لامل کیږي. مګر اوس هم دا کوم مولاکراسي چې د ملاحي سیستم هم د افغانستان د تباهي لامل کیږي. زموږ مکتب بند دی، زموږ پوهنتون بند دی، زموږ تجارت بند دی، زموږ سیاست بند دی، زموږ د نړۍ راکړه ورکړه بنده ده. دا ټول د افغانستان د تباهي لامل دی. که هغه دا شریره ډله راځي، که هغه اوس د ملا دلته ناست دی، دا دواړه د تباهي لامل دي. مګر زما حل لاره، زما امید همدا دی چې یو باثباته لارې د ادرسه یو صحیح حکومت راسي او دغه ټول ډلې چې دي چې په کورنۍ جګړو کې اخته وه، دا باید بېطرفه پاتې سي او نور به د افغانستان په چارو کې دوی باید مداخله هم ونه کړي. نوي نسل ته باید دا قدرت وسپارل سي. بېطرفې ډلې باید په افغانستان کې حکومت جوړ کړي او د هغه حکومت د جوړېدو سره دلته په افغانستان کې اقتصادي چارې فعال سي، د افغانستان په اقتصادي چارو کې شروع سي او د نړۍ سره سیاسي فعالیتونه شروع سي، زموږ پوهنتونونه فعال سي، زموږ ځوانان مکتبونو ته تګ راتګ وکړي. دا حالت موږ افغانستان کې غواړو. موږ داسې حالت غواړو چې که په بدخشان کې یوه کونډه هلته ناسته ده، خپل د ماښام ډوډۍ نه لري، همدا حکومت مسؤل واوسي، هغه دپاره ماښام ډوډۍ پیدا کړي. که یو کونډه د فراه په دښتو کې ناسته ده او داسې نه لري، همدغسې حکومت دې جوړ سي چې هغه دپاره ساحل دې جوړ کړي، د هغه دپاره د ماښام ډوډۍ دې برابره کړي. که بله ښځه په بامیان په دې غرونو کې شپه ورځ تېرېږي، هغه دې راواخلي، په یو سم کور کې باعزته ژوند دې ورته جوړ کړي. هغه دپاره په شبرغان کې که یو بله خور مو دغسې ناسته ده، د هغه دپاره سرپناه جوړه کړي چې ټول قومونه په عزت اوسي، ټول قومونه په امن کې اوسي، د ټولو قومونو ژوند په خوندي اوسي. دا ډول حکومت زه غواړم. دا حکومت زه نه غواړم چې دلته امپراتور د بلخ عطا محمد پوف اوسي، دلته نه پوهېږم ظاهر قدر د باستن ننګرهار و مشرقي رهبر اوسي، د لالی امیدزی دی د ټولو لوی کندهار مشري وکړي، مثلا اج کامران دی د ټولو هرات رهبري وکړي، اسماعیل خان تورست دی راسي د ټولو غرب حوزې مشري وکړي. دا ډول حکومت مې پکار نه دی. داسې حکومت مې پکار دی چې حکومت د دې ملت دپاره جوابګوی اوسي او د ملت ته کار وکړي، نه چې د یو ډلې ټپل دپاره کار وکړي. هیلهمند یم چې زموږ په وطن کې هغسې حکومت راوسي چې د ټولو اړخونو په ګټه اوسي، د ټولو هېوادوالو په ګټه اوسي او د دې ټولو دردمنو او رنج لیدونکو افغانانو دپاره یو د سر پناه جوړ کړي. دا د نن ورځې ویډیو هیلهمند یم چې دا ورځ په ټولو افغانانو باندې راسي. دا د نن ورځې ویډیو تر بیا په الله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.